سره اوچتو چې مونږ به ان شاء الله سره د خپل اولاد نه سره د خپل ورونو نه سره د خپل مال او حال نه د مولانا فضل الرحمن خې طرف ته ولاړ یو ان شاء الله. ووایه په زوره باندې ان شاء الله. مولانا فضل الرحمن صاحب ته به چېرته تنها نه پاتې کېږې. مولانا صاحب ته به مونږ چېرته یوازې نه پرېږدو. ته به د قاضي فایض عیسی سمیت د وخت چې کوم زورور راځي په نره ورته مخې ته ودرېږه. مونږ در سره ملګري یو. مونږ د ښي طرف ته ولاړ یو ان شاء الله. مونږ د ګس طرف ته ولاړ یو ان شاء الله. مونږ د مخې ته ولاړ یو ان شاء الله. او باطل خلقو په خپلو ټوپکو کې خپلې ګولۍ وشمارئ. د غلامان مصطفی سرې درته زه شمارم. د الله رب العالمین لوی فضل عنایت او مهرباني ده چې الله تبارک وتعالی زمونږ او ستاسو د ژوند یو څو لمحې او یو څو ګړۍ د خپل حبیب پاک صلی الله علیه وسلم په عشق او محبت کې قبول او فرمایلې. زما محترم ورونو دلته چې څوک هم راغلي دي کو واړه دي کو زلمی او ځوانان دي او کو مشران سپینګیري دي کو عالمان دي کو طالبان د دین دي کو زمینداران دي او کو دکانداران دي دا ټول په یو جذبه دلته راغونډ شوي دي. هغه جذبه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره د عشق او د جنون جذبه ده. هغه د گنبد خضرا سره د وفاداری جذبه ده. هغه د مدینه طیبه سره د مینې او د محبت او د الفت جذبه ده. په دغه جذبه باندې دلته ټول مونږ او تاسو راغونډ یو. حضرت العلامه شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه یو پیره فرمایلیو وی چا چې د ختم نبوت د پاره یو لمحه په خپل زندګۍ کې چوکیداری وکړله انور شاه به د محشر په میدان کې د دواړو جهانو د سردار مبارک نه د شفاعت د حصول د پاره ضامن وي. خلقو په هغه اعتراضات شروع کړل. حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی رحمت الله علیه داغه یو ډیر ښکلی تعبیر وکړو او وی فرمایل چې د حضرت علامه شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د طرف نه د داسې وفادار امتی د پاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک شفاعت حاصلېدل او جنت حاصلېدل دا د رسل د دغه محنت او د دغه عمل مقبولیت طرف ته اشاره ده. بعض وخت کې اولیاء الله ته الله رب العالمین په زړه کې یو خبره ورواچي په وجداني کیفیت کې راشي اغا د دې طبيعيات او د دې دنیا نه ماورا یو دنیاوي الله رب العالمین ورته یو خبره خودلی. مولانا یوسف لدیانوی رحمت الله علیه او فرمایل وی د ختم نبوت د محافظ مثال داسې دی لکه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوندانه باندې حفاظت کوون کې چوکیدار سکیورټي ګارد او هغه خو ډیر بخیل انسان وي چې په خپل یو ځای ته ځي او خپل محافظ او خپل باډي ګارد په سخته کې پرېږدي داسې هیڅوک هم نه کوي. او بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خو ډیر غیرتی دی الله غیرتی دی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک غیرتی دی چې په دنیا کې یو معمولی منصب والا خپل محافظ په سخته کې تنها نه پرېږدي. هغه لوی غیرتی هستی به د محشر په میدان کې خپل محافظ د ختم نبوت سرنګ تنها پرېږدي. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو په دې ځای کې دا ناسته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د عشق و محبت په خاطر باندې قبول او فرمایي. زما محترم ورونو د هغه عظیم هستی سره به مونږ مینه ولې نه کوو؟ د هغه عظیم هستی د پاره به مونږ به خپل دکان ولې نه بندو؟ د هغه عظیم هستی د پاره به مونږ نور کارونه ولې نه پرېږدو؟ د هغه عظیم هستی د پاره به مونږ او تاسو د خپل سر او مال نه ولې نه تیریږو؟ د هغه عظیم هستی د پاره به مونږ او تاسو د خپل اولاد او د خپل مور او پلار او د کلهم جهان نه ولې نه تیریږو؟ هغه عظیم هستی چې په دنیا کې هم خپل امتی نه دی هیر کړی، هغه عظیم هستی چې په محشر کې به هم خپل امتی نه هیری،
په دنیا کې الله رب العالمین صفت بیان کړی دی عزیز علیه ما عنتم مؤمنانو تاسو باندې کومه سخته تیریږي نو ستاسو یو غمخوار او یو خیرخوا او یو همدرد دا پشین ګنبد کې آرام فرما دی تاسو تنها نه یې تاسو باندې یو خواخوږی شته دی او حریص علیکم او ستاسو په خیر ډیر زیات خوشحالیدونکی دی او د محشر په میدان کې هم هغه د دواړو جهانو سردار مبارک به د خپل امتی تنها نه پرېږدي چې په کوم ماحول کې الله رب العالمین تذکره فرمایلی ده یوم یفر المرء من اخیه کومه ورځ باندې چې به سړی د خپل رور نه وتښتي و امه و ابیه د خپل مور نه به وتښتي حالانکه دا مور ده به په صدو باندې لیدلی نه وي مور چې سړی لږ وخت له ونه ویني د سړي سترګې مشتاقي کله به مې خپله مور اینمه کله به مې خپل رور اینم کله به مې خپل پلار اینم و صاحبته و بنیه خپل بیبي به د په کلونو په صدو په هغې باندې نه وي لیدلي خو د محشر په میدان کې به ترنه دی مخ واړئ خپل د زړه ټوکړې بچي خپل ماشومان چې سړی لږ وخت دپاره نه وي لیدلي او بهر په مسافرۍ کې د هر پلار د زړه تمنا دا وي ما خپل بچی ولیدلی د هرې مور د زړه تمنا دا وي ما خپل د زړه ټوکړه ولیدلی خو د محشر په میدان کې به دا پلار د خپل زوی نه مخ واړئ دا پلار د خپل لور نه مخ واړئ دا مور به د خپل زوی نه مخ واړئ دا مور به د خپل لور نه مخ واړئ چې دا ټولې دنیا دته پردی ښکاره شي او دا ټوله دنیا اجنبي شي او دې ټولې دنیا د ده سره کله بېوفایي وکړله مور یې خپله نه شوله په محشر کې پلار خپل نشو په محشر کې د خپل زړه ټوکړه خپل اولاد خپل نشو خپل بیبي یې خپله نه کړلی شوله هغه وخت کې چې دې تنها د ټول جهان نه پاتې شي او د هرې غېږې نه ورتاو شي یوه غېږه به انتظار کوي هغه غېږه به د رحمت للعالمین غېږه وي هغه غېږه هغه به د سردار دو جهان غېږه وي هغه د شفقت لاسونه به د رحمت للعالمین د شفقت لاسونه وي هغه به د الله په دربار کې پورته شي یا رب امتی امتی ربا خدایا دا زما امتی دی الله کو خپل پلار تنها پرېښودلو زه یې نشم پرېښودلی کو خپل رور تنها پرېښودلو زه یې نشم پرېښودلی کو خپلې بیبي تنها پرېښودلو زه یې نشم پرېښودلی ربا د کوم اولاد دپاره چې خپله ټوله زندګي په خولو په کړاوونو کې تېره کړې وه کو هغوی تنها پرېښودلو ربه زه یې تنها نشم پرېښودلی الله زه یوازې نشم پرېښودلی یا رب امتی امتی الله دا زما امتی دی الله دا زما امتی دی بعضې امتی به ډېر بد قسمته وي بعضې امتی به ډېر بدبخته وي سره د دې نه چې دته به د دواړو جهانو د سردار مبارک نسبت کیږي خو دی به د نبی علیه السلام د شفاعت مستحق نه وي دی به د حوض کوثر مستحق نه وي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ډله به زما د امتیانو را روانه وي حوض کوثر طرف ته او په حوض کوثر باندې به دومره ډیر جامونه پراته وي عدد نجوم السما لکه څرنګه چې په اسمان کې ستوري ډیر بېشماره دي دغه رنګې به د حوض کوثر نه غیر چاپېره دا تک سپین پړقېدونکي لوښي پراته وي فرمایي د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې یو ډله به هغې طرف ته را روانه وي الله رب العالمین به یې د لارې نه واپس کړي تاسو نشئ تللی حوض کوثر باندې تور او سپینه لواء الحمد ولاړه ده حوض کوثر باندې خو رحمت للعالمین ولاړه دی حوض کوثر باندې خو ډېر خوش قسمته امتیان به د دواړو جهانو د سردار مبارک د لاسه د کوثر جام سکي نو هغې به واپس کړلی شي د دواړو جهانو سردار مبارک به ورته وفرمایي یا رب اصیحابي اصیحابي الله زما ملګري دي ما ته یې را پرېږدوه ملګرتیا کې کمی شته دی د اصحابي په ځای باندې به نبي علیه السلام اصیحابي وفرمایي
تصغیر صيغه به او فرمایي کمزوري غوندي دي نیمګړي غوندي دي رب خو امتیان می دي را پرې د وراتا بل روایت کې راځي نبی عليه السلام به او فرمایي یا رب هؤلاء من امتي الله دا زما امتیان دي بل روایت کې راځي نبی عليه السلام به او فرمایي یا رب انهم مني الله دا خو زمانه دي ما ته را پرېږ د خپل می دي الله رب العالمین ورته فرمایي زما محبوبه ستا د لاسو د کوثر د اوبو د سکلو قابل خلق نه دی دا ستا وفادار امتیان نه دي دا هغه بې وفا امتیان دي دوی ته خپل کاروبار ستانه خوږ و دوی ته خپل مور او پلار ستانه خواږه و دوی ته خپلې ډلې او پاټۍ ستانه خوږې وي دوی ته خپله دنیا ستانه خوږه وه دوی ستانه وروستو چې په کومو لارو باندې تللي دي ماذا حدثو بعدک ستانه وروستو چې دوی په کومو نوو لارو په شاړو سر شوي دي زما محبوبه تا ته د هغې پته نشته دی ما ته د هغې پته ده دا ستا د حوض کوثر مستحق نه دي زما محترم ورونو د دواړو جهانو د سردار مبارک سره وفاداری کول دا د ایمان شرط اول دی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے د دواړو جهانو د سردار مبارک سره محبت کول دا د دین حقا وړمبنۍ پوړۍ ده وړمبنۍ شرط دی ای مونږ او تاسو خو امتیان یو څومره لوی احسان دی را باندې د هغوی د برکت راته الله رب العالمین ښکلی دین نصیب کړی دی ښکلی عقیده راته الله نصیب کړی ده ښکلی اخلاق راته الله د هغوی را رسولی دي ښکلی معاشرت راته د هغوی الله را رسولی دی ښکلی معیشت او تجارت والا نظام راته الله د هغوی د برکت را رسولی دی ښکلی طرز حکومت او طرز ریاست دا راته الله رب العالمین د هغې د خاطره ښودلی دی زما محترم ورونو مونږ خو بیا هم امتیان یو مونږ خو بیا هم اشرف المخلوق انسانان یو هغه کاڼي هغه بوټي هغه ونې هغه ګټې هغه لوټې چې هغوی عقل نه لرلو شعور یې نه لرلو سا یې نه لرله روح یې نه لرلو عقل یې نه لرلو خو د هغې باوجود یې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره عشق او محبت لرلو حضرت علی رضی الله عنه فرمایي مکه مکرمه کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره لږ غوندې بهر ووتلم فرمایي فما مررنا على جبل ولا شجر الا سلم على رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په غر به تېرېدلو د غر نه به آواز راتللو السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په ونه باندې به تېرېدلو ونې نه به د دواړو جهانو د سردار مبارک په طرف باندې سلام پیش کېدلو السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک په خپله باندې فرمایي د صحیح مسلم شریف روایت دی انی لاعرف الحجر التي كانت تسلم علی قبل ان ابعث هغه ګټه لا اوس هم پیژنم ما ته لا پیغمبري نه وه میلاو او هغې ګټې ته الله دا شعور ورکړی و دا پویه یې ورله ورکړې وه چې زه به کله د هغې په خوا تېرېدلم ګټې به په ما سلام کوه ما ته به ویل السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عظیمه هستی یو اعرابي راځي یعلی ابن مرہ رضی الله عنه روایت کی فرمائی وی یو اعرابی راغے او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا فرمائی کیف اعرف انک نبی ما ته به څنګه پته لګي چې ته د الله پیغمبر یې څه یو ناشنا خبره خو راته وښایه که نه نو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي وی چې د کجورې دغه پلنکي شاخ ته اشاره وکم چې په هغې کې د کجورو دا خونچه ده دا ګونګ دی پکې او کجوري دی پکې ښکلې ښکلې او دا ما طرف ته را روانه شي بیا به د یقین راشي هغه ورته وي بلکل به مې یقین راشي خو دا به څرنګې کېږي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کجوري هغې ګونګ ته هغې څانګې ته حکم کوي د الله په حکم زما د نبوت د تصدیق دپاره لاندې راکوزه شه هغه د کجوري خانچه هغه په ښکته باندې راکوزېدل شروع شو قدمونه اخلي بغیر د خپونه او چې څنګه راغلل د دواړو جهانو د سردار مبارک مخې ته د سجدې په شکل کې
تابع او مطیع او فرمان بردار په حق ځای باندې هغه د کجوري څنګه ودرېدله نبی علیه الصلاة والسلام مبارک اعرابي ته وکتل هغه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله زه ګواهي ورکوم چې الله واحد لا شریک دی او د الله محبوب ته اخیری پیغمبر یې نبی علیه السلام مبارک هغه ګوند ته بیا حکم وکړو د کجوري څنګه روانه شوله واپس لاړه او په خپله ونه کې په خپل ځای باندې پاتې شوله زما محترم ورونو د حضرت علی ابن ابي طالب صاحب سره د نبوت نه ډېر مخکې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د شام په سفر باندې ځي هلته د یو راهب سره خواته هغې پړاو ورچوي راهب هغه د هغې خپلې ګرجې عبادتګاه نه بهر راوځي فرمایي دا روایت د سنن ترمذی روایت دی فرمایي د دې نه مخکې هم علی ابن ابي طالب څو سفرې کړې وې او دې راهب چېرته د هغه دپاره بهر نه و راوتلی او دې سفر کې دا راهب دا پادري د خپلې ګرجې نه بهر راووتلو قافلې ته رادننه شولو یو یو اوښ په هغې باندې راتېرېږي او چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته رارسېږي نو د نورو کسانو ته وایي تاسو ته پته شته دی چې دا ماشوم څوک دی فرمایي انه رحمت للعالمین دا خو رحمت للعالمین دی او بیا فرمایي فیبعثه الله علی رؤوس الخلائق رحمتا دا به الله رب العالمین د دې ټولو قومونو د پاسه رحمت او دا به الله رب العالمین رحمت للعالمین را لیږي دته به الله تبارک وتعالی نبوت ورکوي او بیا ورته فرمایي وی د ده ولی څوک دی اشاره یې وکړله علي ابن ابي طالب صاحب ته نو هغه ته وایي وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د دوو ولو د دې کرچې ترمنځ یو ختم نبوت دی د مهر په شکل کې یو راپورته شوي اوپره شوي غوښه پرته ده دا د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د ختم نبوت نښه ده او نشاني ده فرمایي میلمنو راځئ تاسو به زما میلمانه یې خوږه ډوډۍ یې د ټولې قافلې له وکړله دوی چې کله په دسترخوان کېناستل د دواړو جهانو سردار مبارک چونکې کم سن دی کم عمره دی ماشوم دی نو هغه یې هلته اوښانو ته پاتې کو دوی ټول په دسترخوان پاتې شول راهب تپوس وکړو وی هغه ماشوم چېرته دی هغوی ورته ووي هغه خو هلته اوښانو سره دی هغه راهب ورته وایي نو ډوډۍ خو ما د هغه په خاطر باندې کړې ده لاړ شئ هغه راله راوبلئ د دواړو جهانو سردار مبارک چې کله رابلل شروع کړل نبی مهربان را روان دی او د سر د پاسه یې تک سپینه وریځ الله ادرولې ده او د هغې سوری یې پې کړی دی راهب دې قافلې والا او خلکو ته وایي تاسو دا علامات نه یې تاسو دا نښې نښانې نه یې چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک تشریف راوړلو دسترخوان ټول د خلکو نه ډک دی سوری ټول راګیر شوی دی نبی علیه السلام مبارک چې په کوم ځای کې کېناستلو هلته غارمه او د عربو غارمه خو ډېر زیات تیز وي راهب سره فکر شو چې دا عظیمه هستی به اوس په نور باندې کینی زما ډوډۍ ته د دواړو جهانو سردار مبارک چې څرنګې کېناستلو الله رب العالمین د سوري رخ بدل کو د دواړو جهانو د سردار مبارک د پاسه یې سوری جوړ کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې دې تاسو دلته مه ایساروئ دې واپس ولیږئ مکې ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره حضرت بلال صاحب ملګری کو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د دغې سفر نه په نیمګړه کې را واپس کو هلته هغوی تپوس کوي وایي تا ته څنګه پته ولګېدله چې دا د دواړو جهانو سردار مبارک دی او دته به نبوت میلاویږي او دا به خاتم النبیین وي هغه راهب ورته وایي کله چې تاسو زمونږ د ښار د حدودو ته را داخل شوئ او تاسو زمونږ سور البلد د دې ښار دا دیوال کراس کو او تاسو را دننه شولئ ما کتل چې په کوم ځای کې ګټه وه او لوټه وه او اونه وه هغوی ټولو سر ټیټ کړی و د دواړو جهانو د سردار مبارک په خدمت کې ما ته اندازه وشوله د ماشوم د کمال نه خالی نه دی هغه د دواړو جهانو سردار مبارک چې په مسجد نبوي شریف کې به په د کجوري په تنه باندې هغوی به خطبه ورکوله تقریر به یې کو ضعیفه شو
ډډه به یې نشوه وهلی یو صحابي ورته فرمایي د لرګي منبر درته جوړ نه کم د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وفرمایل ولې نه چې کله د لرګي منبر نبی علیه السلام مبارک ته جوړ کو او د دواړو جهانو سردار مبارک په هغې باندې تشریف فرما شو زما محترم ورونو هغه د کجوري تنا چې روح نه لري سا نه لري عقل نه لري شعور نه لري سترګې نه لري خو د نبی علیه السلام په فراق کې په ژړا شوله د صحیح مسلم شریف روایت دی د صحیح بخاری شریف روایت دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لاندې ورکوز شو ورتر غاړه وته ورته دا ماشوم چې سړی څنګه قلاري نبی علیه السلام د کجوري ډډ د کجوري تنا داسې قلارول شروع کړل هغې د کجوري تنې خپله جړه بس کړله نبی علیه السلام مبارک صحابو ته وفرمایل وی دا د کجوري تنه په مسجد نبوي شریف کې دفن کړئ هغه ځای باندې دفن کړله خلافت عثمانیه کې چې کله د مسجد نبوي شریف تعمیر کېدو چې په کوم ځای باندې د کجوري هغه تنه دفن کړې وه هغه ځای باندې هغوی یو پیلر را وخیجو نن چې هم کله تاسو مسجد نبوي شریف ته لاړ شئ الله دې موږ او تاسو ټول هلته بوځي نو هلته اوس هم هغه پیلر د هغې د پاسه په شین بورډ باندې لیکلي دي استوانه حنانه د دې پیلر د لاندې د کجوري هغه تنه دفن ده کومې تنې چې د دواړو جهانو د سردار مبارک په محبت کې ژړا کړې وه اوښکې توی کړې وې نبی علیه السلام مبارک وفرمایل کو زه نوی راغلی او دا کجوره ما نوی قلاره کړې د کجوري دا تنا دې له ما صبر او تسلی تلقین دا مې ورله نوی ورکړی دې به د قیامت د ورځې پورې ژړل د دواړو جهانو د سردار مبارک عشق او محبت الله رب العالمین بیجان سیزونو ته نصیب کړو بی روح سیزونو ته نصیب کړو ای زما رونو مونږ او تاسو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره څرنګه مینا محبت نه کوو مونږ به ضرور ورسره کوو ان شاء الله العزیز په خپل روح باندې په خپل جسم باندې په خپل مال باندې په خپل اولاد باندې په خپل خلا باندې ایکو د وینې ضرورت شو د ختم نبوت د پاره ان شاء الله العزیز دی عالمانو ته به حاضر وي زمونږ وینا مونږ به خوش قسمتي ګڼو د خپل ځان د پاره چې زمونږ وینا د تاجدار مدینه د ختم نبوت په تحفظ کې پکار راشي زمونږ خوله د هغې په تحفظ کې پکار راشي زمونږ ځواني د هغې په تحفظ کې پکار راشي الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته هغه عزم را نصیب کړي دا نن زمونږ او تاسو د ختم نبوت د اجتماعات دا د دغه جذبې د را بیدارولو دپاره کیږي کومه جذبه چې په صحابو کې الله رب العالمین نصیب کړې وه حضرت حنظله رضی الله عنه د احد د جنگ په شپه باندې رخصتي کیږي واده یې کیږي بیبي سره میلاپ وکړو او په دې کې حی علی الجهاد ناره واورېدله یکدم د خپل کټ نه راپاڅېدلو توره یې راواخیستله میدان جهاد ته لاړ شو جهاد یې شروع کو چې کله جهاد ختم شو صحابه کرام ډیر زیات شهیدان شو د نبی علیه السلام مبارک زړه ډیر زیات خفه دی د دې ټولو مرحلو نه وروستو د خپلو ملګرو ته وایي یاره لږ غوندې که خوښه مو وي نو حضرت حنظله خواله به لاړ شو بېګا یې واده شوی دی لږ دا فکر به مو بدل شي لږ زړه به مو خوشحاله شي صحابو کې یو ملګری ورته فرمایي د الله محبوبه تا خو د خپلو ملګرو داسې تربیت کړی دی چې ستا ملګري ستا آواز او ستا چغه کله واوري بیا ټوله دنیا پرېږدي حضرت حنظله بېګانه شپه د خپلې بیبي سره د ناوې سره د واده وړمبۍ شپه پوره نه ده تېره کړې چې څنګه یې حی علی الجهاد ناره اورېدلې ده راغلی دی میدان جهاد کې ولاړ و او د الله محبوبه شهید شوی دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې د لاش مبارک زیارت دپاره را روان شو چې لږ مخکې لاړ شو نو جبریل امین علیه السلام ورته اشاره کوي مهلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب لږ صبر وکړه مخکې مه راځه نږدې مه راځه نبی علیه السلام مبارک پوښتنه کوي ولې وایي د الله محبوبه د حضرت حنظله د فرض غسل د اوباسلو دپاره الله د اسمان نه فرشتې رالیږلي دي او هغوی له غسل ورکوي
زما محترم ورونو امت کې دا جذبه نن پکار ده چې د ختم نبوت آواز کله ولګي بیا د واده په وړاندې شپه باندې ناوي پریږدي چې په امت کې د ختم نبوت معرکه کله جوړ شي چې د خپل مور او د خپل پلار او د خپل بچو خاطر او پروا څوک نه کوي میدان ته رادانګي مردانوار د ختم نبوت د تحفظ د پاره خپل سینا دا ډال اونیسي مخې ته ولاړ وي الله رب العالمین به دا قافله نیمګړې نه پرېږدي د دې لښکر وړاندې برتی ابوبکر صدیق شروع کړی وه دا لشکر جرار دا د ابوبکر صدیق لشکر دی چې یمامې ته یې لیږلی او مسلح جهاد یې د ختم نبوت کړی هغه وخت نه دا سلسله شروع ده دا پلاټون د ختم نبوت په دفاع اسلام کې د دې آغاز سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړی و حضرت فیروز دیلمی رضی الله عنه حضرت زرار رضی الله عنه او دغه رنګې حضرت عکرمه او حضرت شرحبیل او حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنهم داغي غوندې هستی الله رب العالمین د دې مهنت دپاره قبلولې د 400 مسلمانه د 400 ځوانه د 400 زمینداره د 400 دکانداره د 400 طالب العلم د 400 د کالج د یونیورسيټي طالب العلم چې په کوم صف کې ابوبکر صدیق ولاړ وو هغه صف کې الله تا ته ځای درکو او ته نن د ختم نبوت چوکیدار شوې د الله شکر ادا کا او د زړه د کومې ووایه الحمدلله رب ستا په دې تقسیم باندې راضي یو الله څوک د خپل دنیوي مال او متاع د تحفظ دپاره سینا سپر ولاړ وي او څوک د ګنبد خضرا د چوکیدارۍ دپاره ولاړ وي رب مونږ په دې تقسیم باندې ډیر زیات خوشحاله یو دا معرکه ده دا به جاری وي تا قیامت به جاری وي خو په دې کې به فتح الله رب العالمین د ختم نبوت لښکر ته نصیب کوي ان شاء الله العزیز دا فتح دا په یمامه کې هم مونږ موندلې وه دا فتح دا په صنعاء کې او په یمن کې هم د اسود عنسی خلاف مونږ موندلې وه دا فتح د طلحه اسدي خلاف هم مونږ موندلې وه دا فتح د متنبي خلاف هم مونږ موندلې وه دا فتح د مرزا غلام قادیانی خلاف هم مونږ موندلې وه اوس یوازې نه د نن نسل کاله مخکې چې د هندوستان د بهاولپور ریاست په عدالت کې مقدمه تیار شوله او د حضرت العلامه شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه انتخاب وشو چې حضرت تاسو به راځئ دا وړاندنۍ عدالتي فیصله ده چې د مرزا غلام قادیانی په حواله باندې پیش کیږي سماعت یې شروع کیږي مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه په دغه ورځو کې ډیر بیمار و په خپله فرمایي وی خوني بواسیر و راته او تکلیف مې دومره سیوا شوی و تقریبا نیم وجود یې راله خوړلی و بالکل زه د ړقې پقې نه پرېوتی وم او په ناسته په کرسۍ کې به مې خپل لمونځ کو ودرېدلی نه شوم رکوع او سجدې او قیدې له پکې نه شوم تللی دومره خو راته تکلیف و ما ته چې کله پیغام میلاو شو هغه واقعه ډېره اوږده ده په خپله فرمایي زړه کې مې فیصله وکړله انور شاه که ته د باولپور په سفر باندې روان شوې او د دې بیماری د لاسه اگر چې ته حکیمانو ډاکټرانو طبیبانو منع کړی خو کو تا ته مرګ راغې اس سے بہتر موت کیا ہو سکتی ہے جو تاجداری مدینہ کے ختم نبوت کی چوکیداری میں نصیب ہو جائے نعرہ تکبیر تحفظ ختم نبوت فرمایي چې زه کله روان شوم ما اراده وکړله هغه وخت نه الله زما هغه بیماری ښه کړله لاره باندې تلم صحت مې داسې روغ رمټ شو جک جوړ تکړه شوم د ځان نه مې ړخه شو زړه کې مې یو بله خبره راغله چې د دارالعلوم دیوبند شیوخ به ولیږمه هغه به د ختم نبوت د مقدمه لړاو کې په بهاولپور کې او زه به لاړ شم حج بیت الله له په دې زړه کې مې ووي چې انور شاه کو بیت الله له لاړ شي او مناسک د حج ادا کې او واپس مدینه طیبې ته راشي او روزه مبارکه ته مخامخ ودرېږي او په نبی علیه السلام باندې په روزه مبارکه باندې سلام پیش کې او جواب درته ملاو شي انور شاه تیری ضرورت تو بہاولپور میں تھی مدینہ منورہ کیا کرنے آیا فرمائی ما وی چې بیا به زه څه جواب ورکوم بس زه خاموشه شوم
زه خپل ضمیر ملامت کړم بیت الله له مزه مدینه ته مزه په بهاولپور کې د ختم نبوت میدان لګېدلی دی معرکه شروع ده او ستا د دلیل ضرورت دی الله دې نه کي خو که مسلمانانو وړمبۍ مقدمه په عدالت کې ویله او تا ته پیغام را ورسېدلو چې حضور صلی الله علیه وسلم کی ختم نبوت شکست کھا گئی دین وروسته بیا به د ژوند څه مزه وي بس ما عزم وکړو هر څه چې وي زه به بهاولپور ته خامخا ځم حضرت لاړ شو دا د نن نه 100 کاله مخکنۍ خبره ده د 1926 بهاولپور عدالت تیار شو عبدالرزاق نوم یو سړی دی قادیانی شوی دی د عایشه بنت خدا بخش سره نکاح وا د ښځې عدالت کې درخواست دایر کو چې د دې سړي سره زما نکاح ختم کړي دی قادیانی شوی دی د مؤمن زنانه د قادیانی نارینه سره نکاح نه کیږي جج هغه وخت کې محمد اکبر په نوم باندې د چیف جسټس په کرسۍ باندې جلوه افروز دی ناس دی د قادیانیانو د طرف نه بیرسټر مولوی جلال الدین شمس په نوم باندې چې انتهایی عیار او مکار په فتنه قادیانیت کې د دینی او د عصری علومو ماهر د جامع ازهر فاضل په دینی علومو کې او په عصری علومو کې بیرسټر دی په لا کې هغه راغلی دی او موجود دی دا بهاولپور د عدالت در و دیوار په دې باندې گواه دی سماعت شروع شو حضرت علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت الله علیه جج توایی وی مرزا غلام قادیانی د دایره اسلام نه خارج دی ځکه چې هغه د الله توهین کړی دی او یو ځای کې لیکلی دی چې زه د ځمکې او د اسمانونو پیدا کوونکی رب یما دویم د ټولو انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات توهین کوونکی دی د ټولو انبیاء توهین کړی دی عبارات په پیش کړل د نبی علیه الصلاۃ والسلام توهین کړی دی د یو ځای کې لیکلی دی چې مکه کې کوم محمد پیدا شو صلی الله علیه وسلم هغه ته 3000 معجزات میلاو شو قادیان کې کوم احمد پیدا شو یعنی مرزا غلام دجال هغه ته 3 لکه معجزات پیدا شوي دي وی مسلمانانو ستاسو د مکی پیغمبر نه زه 100 کرته اولا او بهتر یم استغفر الله العظیم مونږ وایو مرزا کو د دنیا د شګو د ذراتو په مقدار باندې مرزا غلام قادیانی غوندې پلیتان موجود شي والله العظیم کو د رسول الله مبارک د یو وخت قدر و قیمت ترسي حضرت علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت الله علیه بل دلیل پیش کو چې د خپل خبرو ته الهامات وایي او په خپل لیکلي دي چې زما د خلې نه وتلي خبرې او زما د قلم نه وتلي اقتباسات دا د قرآن کریم په مثل باندې دي استغفر الله العظیم لہذا د الله سپکاوی کړی دی د جمیع انبیاء سپکاوی کړی دی د نبی علیه السلام سپکاوی کړی دی د حضرت عیسی علیه السلام سپکاوی کړی دی او د قرآن کریم توهین او سپکاوی کړی دی د دې دلایلو په بنیاد باندې مرزا غلام قادیانی دجال د دایره اسلام نه خارج دی او د عبدالرزاق نوم قادیانی نکاح دا دغه عایشه نوم مؤمن او مسلمان زنانه سره خود به خود مات شوی دی د دوی ترمنځ د دواړو نکاح برقرار نه دی پاتې شوی هغه وخت کې قادیانی وکیل د الله نسلم په ډیرای باندې ناس مې نه مانو والی رټ لګی لګیا دی حضرت العلامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت الله علیه دلیل د پاسه دلیل د پاسه دلیل د قرآن کریم 100 آیاتونه په ختم نبوت باندې په دلالت النصر په عبارت النصر په اشارت النصر په اقتضاء النصر 210 احادیث صحیحه متواتره مشهوره دا په ختم نبوت باندې اجماع د صحابه اجماع د امت په ختم نبوت باندې دا ټول دلایل ورته پیش کړل چې کله مرزایی وکیل هغه هر څه رد کړل نو حضرت علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت الله علیه جلال کې راغی
د اولیاء ځان له خپل شان وي وائی ورتا اگر تجھ میں رتی برابر ایمان ہے مرزائی وکیل اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو میں اس بری عدالت کے سامنے آپ کو آپ کا جھوٹا نبی مرزا غلام قادیانی جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں. دادا یو مرد قلندر، دادا یو ولی کامل، دادا هغه چیلنج وو تاریخ لیکلی دی. عدالت کې سناټا شولا، عدالت کې خاموشي شولا. مرزائی وکیل سرخ کته کړلو، رپرپې پې راغې، هلته بحث راغونډ شو. جج وی ما خپله فیصله محفوظ کړله، تاسو دواړه فریقین ځئ. په سباله باندې جامع مسجد الصادق کې اجتماع د مسلمانانو، په زرهاو مسلمانان د هندوستان د ټولو عرض نه راغلي دي. د وخت ابو حنیفه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه راغلی دی. هغه په خپل بیان کې خبره کوي، د هغې یو شاګرد دی مولانا عبدالحنان هزاروي، هغه ترې تپوس کې حضرت جی اگر اس وقت مرزائی وکیل آپ کی بات مان لیتا اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھما دیتا، کیا آپ اس بری عدالت کو مرزا غلام قادیانی جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دکھا سکتے تھے؟ حضرت علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ورطہ فرمایا عبدالحنان تو کیا سمجھ رہا تھا؟ اس وقت انور شاہ بول رہا تھا. اس وقت انور شاہ نہیں سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا تھا. میرا یقین ہے، فرمائی ورطہ میرا یقین ہے جو ختم نبوت کی محنت اور خدمت کرے گا اللہ اس کو دنیا میں رسوا کرے گا اور نہ آخرت میں رسوا کرے گا. فرمائی نہ بے پا دنیا کے رسوا کی و نہ بے پا آخرت کے رسوا کی. دا زما یقین دے. زما محترم ورونو، اللہ رب العالمین آگے مارکہ کے فتح نصیب کردہ، دا وڑنبئی فتح و عدالتی. حضرت علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائل لوگوں اگر میں زندہ رہوں تو مجھے فیصلہ سنا دینا، اور میں اگر مر چکا ہوں تو میری قبر پہ آ کر مجھے خوشخبری سنا دینا. آغا شانت اشولا آغا مقدمہ کہ اللہ رب العالمین ختم نبوت عدالتی فتح نصیب کرده. زما محترم ورونو، سل کاله په منځ کې تیر شو، قادیانیت خپل حربې استعمال کړي، زور و زر استعمال کو، ملت کفر استعمال کو. آغا وقت کې برطانیه په پشت ولاړه وه او نن د هغې په شا باندې پوره ملت کفر ولاړ دی. کو امریکا دا، کو برطانیت دا، کو دا نور ملکونه دي، دا د قادیانیت په شا باندې ولاړ دي. هر قسم قوت او طاقت ورسره، خو الحمدلله د ختم نبوت لخکر چرته شکست نه دی موندلی. پورا سل کال بعد اللہ رب العالمین آغا تاریخ بیا دہراو کو، خو اس عدالت دا بہاولپور نو، اس عدالت دا اسلام آباد ہو. اس پا عدالت کے ناس جج دا چیف جسٹس محمد اکبر دا 1926 والا نو، دا 2024 والا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ناس کو. دا مقدمہ پا آغا وقت کی دا عبدالرزاق نامی قادیانی خلاف ہوا، اس دلتا ملزم مبارک ثانی قادیانی ہو. آغا وقت کی دا ختم نبوت دا طرفنا وکیل و ترجمان دا پورا امت مسلمہ دا طرفنا دا وخپل وقت ابو حنیفہ حضرت علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہو. او سل کال بعد دا جج مخت ولار دا ختم نبوت وکیل دا آغا شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ روحانی و علمی فرزند دا حضرت عطا اللہ شاہ بخاری آواز، دا حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فقاہت، دا حضرت غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ ننگ و غیرت، دا دے دور مجدد الفسانی، دا حضرت مولانا فضل الرحمن دا ختم نبوت دا وکیل و دا ترجمان پا حیثیت باندے والا ہوا. نعرے تکبیر، یقین تحفظ ختم نبوت، یقین ختم نبوت، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن سے، مفتی فضل غفور سے. زما محترم ورونو،
د پاکستان 25 کروڑ امتیانو مولانا فضل الرحمن صاحب درله د محشر په میدان کې سترګې اوچتې کړي کفاره ادا کړې د کفاره لږ خو ګیله وکړئ که نه د خپلو مشرانو نه چې تاسو روزانه د خپلو کیسونو دپاره په دغه سپریم کورټ کې ودرېږئ نن د تاجداري مدینه د ختم نبوت دپاره په سپریم کورټ کې ولې فضل الرحمن یوازې ولاړ دا پکار نه و چې دا ټول قیادت ولاړ وې وزیر اعظم لوی منصب دی خو د تاج او تخت ختم نبوت مخې ته دا ټول منصبونه قربان شه پکار دا ده چې د مدعي په حیثیت باندې لوی او وړوکې د پاکستان د حکومت او د بیوروکریسي د پاکستان د صحافیانو د چوټي چې څومره رهنمایان دي پکار دي چې په دغه ورځ باندې ولاړ وي او ملت کفر ته پیغام ورکړی وي چې دلته به د ختم نبوت وکالت دا به یوازې فضل الرحمن نه کوي دا به د پاکستان بچی کوي کو پارټۍ زمونږ مختلفې دي کو لیډران زمونږ مختلف دي خو د دواړو جهانو سردار مبارک زمونږ د ټولو په شریکه باندې لوی لیډر دی داسې دا کو نه ده که نورو ته پاتې وې نو سترګې به هم د قیامت په میدان کې کوزېدلې ښکته کېدلې خو شکر دا دی چې عالمان دي سترګې راله اوچتې کړلې پاکستانیانو اوس نه وروستو چې کله مدینې طیبې ته لاړ شئ په هسکه غړۍ او په اوچتو سترګو د تاجداري مدینه په روزه مبارکه سلام پیش کوئ تاسو ختم نبوت ګټلی دی تاسو تاجداري مدینه ګټلی دی تاسو ګنبد خضرا ګټلی دی تاسو په عدالت کې نه یوازې 50 کاله مخکې په پارلیمنت کې ګټلی و 50 کاله وروسته مو په عدالت کې وګټلو قادیانیانو په پارلیمنت کې راغلی سیاسي علماو د مفتی محمود په شکل کې درله شا ولګوله په عدالت کې راغلی مولانا فضل الرحمن او د هغه ملګرو درله شا ولګوله اوس تاسو میدان خوښ کوئ او د نبي علیه الصلاة والسلام امتیان به درته مخې ته ولاړ وي او شا به درله لګوي انشاءالله العزیز چې په کوم مورچه کې مخې ته ودرېږئ هغه مورچه کې به درته مخې ته ودرېږو علمي مورچه کې ودرېږئ مقابله به هم کوو سیاسي مورچه کې ودرېږئ مقابله به هم کوو حکومتي مورچه کې ودرېږئ مقابله به هم کوو عدالتي مورچه کې ودرېږئ مقابله به هم کوو د ایوان په مورچه کې ودرېږئ مقابله به هم کوو دا 25 کروڑ اهلیان پاکستان دا عاشقان مصطفی دي دا ملک د غلامان مصطفی ملک دی دا ملک د تاجدار مدینه امانت دی زمونږ سره مونږ ډېر ګناهګار یو مونږ ډېر سیاهکار یو خو یاد ساته مونږ د ختم نبوت په سر باندې د چا سره کمپرومایز او مصالحت کولو ته تیار نه یو او دا اعلان دی او انشاء الله العزیز د قادیانیانو چمچو د 9 سپتمبر انتظار کوئ کوم بحر بے کنار چې را روان دی د لاهور خلقو لارې جارو کوي عاشقان مصطفی را روان دي د لاهور خلقو لارې کوڅې خوشبویه معطرې کوي هغه سینې در روانې دي کومې چې د بخاري نه ډکې دي هغه ژبې در روانې دي کوم چې قال الله او قال الرسول باندې لمدي دي هغه زړونه در روان دي کوم چې د جذبه جهاد او د شوق شهادت نه معمور دي ان شاء الله العزیز په دغه ورځ به د لاهور د درو دیوان د ناره تکبیر الله اکبر اوازونه راځي په دغه ورځ به د مینار پاکستان د ختم نبوت زنده‌باد ناره د قادیانیت په محلاتو کې درړ پیدا کوي ان شاء الله العزیز خیری سمو خیال لے 9 ستمبر لاہور مینار پاکستان کے د عاشقان مصطفی حاضری به لگی جنگ ختم نہ دے غافل کی گئی بنا ادکی گئی بنا ویخ به اسے گئی پیغام باورکو چې پاکستان دا د ختم نبوت مرکز دی مرکز لکه څنګه چې دا د دعوت او تبلیغ د ریوند مرکز پاکستان دی لکه څرنګه چې د علوم دینیه او مراکز په پاکستان کې دي لکه څرنګه چې د سلاسل اربعو لوی خانقاهونه په پاکستان کې دي دغه رنګ په ټوله دنیا کې د ختم نبوت د تحفظ مرکز په پاکستان جوړیږي ان شاء الله العزیز ان شاء الله را سره وایي
خپ ایمانی جذبه سر را سر وای مونږ به د ختم نبوت دفاع کوو ان شاء الله په خپل مال باندې به کوو ان شاء الله په خپل سر باندې به کوو ان شاء الله په خپل جان باندې به کوو ان شاء الله په خپل خلو باندې به کوو ان شاء الله او کو ضرورت شو په خپل وینو باندې به کوو ان شاء الله نہ کرو فکر اگر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے تاجدار مدینہ نہ کرو فکر اگر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے جگر کا خون چراغوں میں جلانے کے لیے خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے مونږ د دغه علماء سره د گلشن ختم نبوت د تحفظ قسم خورو مونږ عهد کو ور سره مونږ لاس ور سره اوچتو چې مونږ به ان شاء الله سره د خپل اولاد نه سره د خپل ورونو نه سره د خپل مال او حال نه د مولانا فضل الرحمن خي طرف ته ولاړ یو ان شاء الله وای په زور باندې ان شاء الله مولانا فضل الرحمن صاحب ته به چرته تنها نه پاتې کیږي مولانا صاحب ته به مونږ چرته یوازې نه پرېږدو ته به د قاضي فایض عیسی سمیت د وخت چې کم زورور راځي په نره ورته مخې ته ودرېږه مونږ در سره ملګري یو مونږ د ښي طرف ته ولاړ یو ان شاء الله مونږ د ګس طرف ته ولاړ یو ان شاء الله مونږ د مخې ته ولاړ یو ان شاء الله او باطل خلقو په خپل ټوپکو کې خپل ګولۍ او شمارئ د غلامان مصطفی سینې درته زه شمارم ستاسو د ټوپکو ګولۍ به ختمې شي خو د غلامان مصطفی سینې به نه ختمېږي ان شاء الله العزیز الله رب العالمین دی دا زمون او ستاسو ناسته قبوله کړي او الله رب العالمین دی د 7 ستمبر لاهور مینار پاکستان دا اجتماع په پاکستان کې بالخصوص او په پوره دنیا کې بالعموم د دفاع ختم نبوت د پاره یو اهم سنگ میل ثابت کړي الله دې زمونږ او ستاسو دلته چې دا څومره مالی تعاون چا کړی دی چا چوکیداری کړی دا چا دلته ناسته کړی دا چا دعوت چلولی دی رب کریمه ټول ستا په علم کې دي الله د خپل شان مناسب ورلا خدای د محشر په میدان کې په حوض کوثر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د لاس مبارکو د کوثر جامونه نصیب کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الله د دې ملګرو د خدمت قبول کا الله د اخلاص یې قبول کا الله زمون په لاس کې نور څه نشته دی رب کریمه چې سو هغه تا ته مخې ته کېښودل رب کریم خپل بارگاه عالیه کې قبول او منظور کا الله دلته حاضری کوونکې د عام مسلمانان رونه قبول کا الله چې دا کوم د انتظامیه رونه دي دا پولیس والا رونه دي دا صحافیان رونه دي خدای د دې معاشري چې څومره طبقې دي کو دا دکانداران دي کو دا زمیدار دي الله چې څومره راغلي دي رب کریمه د ختم نبوت ته چوکیداری د پاره حاضر شوی دي الله د نبی علیه السلام شفاعت ورته نصیب کا الله د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ملشا الله د هر شر نه محفوظ کا الله په هر قدم باندې ناصر شه الله رب العالمین په پاکستان باندې فاتح جوړ کا رب کریمه یو ارمان مو پاتې دی چې دا محکوم او مظلوم قرآن مو په اسلام آباد باندې حاکم شي الله دا ورځ راته اوخیا چې په اسلام آباد باندې د قرآن نظام نافذ شي الله رب العالمین د دې ملګرو دا ټول خدمات قبول کا وصلی الله تعالی علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا